اللہ سبحانہ وتعالی سورہ بقرہ کی دا عزیر علیہ السلام واقع ذکر کردی دا او دا اکثرو یا دا بعض مفسرین قول دی اللہ وی او کالذی مر علی قریة وہی خاویة علی عروشها یا قصہ دا آغا کس اللہ وی چی تیر شو پیو کلی باندی او دا کلی را پریوتے و پخپلو چتونو باندی یعنی بالکل دلدل شیو ختم شیو نو دی چی کل دا کلی وریدو قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها تعجب یو کو گروی دابم اللہ دا یعنی دا دین بعد بیادا کلی را جوندے کی فأماته الله 100 عام اللہ فاغبان دی مرگ روستو خوبی پی روستو سل کال برود ثم باعث بیر پاس تپوسی تیو کو کم لبیثتا سمر وقت بدی تیر کردی اگوی ورز یا دورز سیسا اللہ وطینا بل لبیثتا 100 عام تاکو سل کال تیر کردی تی ورسر خوراکو اللہ وطوید خوراک تو گرا فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه دی خوراک تا دو گرا خراب شوی نده اقشان ترو تازه سلو کالو برودو دا اللہ پر قدرت خی چا اللہ ساتی دا سل کال روغ رمت دا خوراک برود وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس او دی خرط دیو گرا دا غسر او خرو اللہ وطوی دی خرط او گرا او تا منگ دا خلکو دا پاره یو نخ گرزو چه خلق دی بیا یادی دا اللہ دا قدرت نخ با دا او گرزی چه دا عزیر علیہ السلام سر دیسی واقع را پیغشیو اللہ وطبیوی دی اڈوکو تو گورا کیف ننشزها ثم نکسوها لحما بیدی اڈوکو تو گورا سنگ را جمع کوم او دا گوخو تا سنگ ورا چوم اگر خر خاوری شیو اللہ دا اگر پا مخ کرا جوان دیکو اگر کم شی چی زر خرابی گی اگر روگ رمت پروت تے او دا کم پا خرابیدو کی چی وقت لگی نو اگر خاوری شیو نو دا اڈو کی اللہ را جمع کرو اگیت دا گو خور واچور اللہ تعالی خپل قدرتو ہو فلما تبین له کل چاگه دا هر سوریدو قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر وی زما پا دی یقین دے وما تا پتر چا اللہ پا ہر سبند قادر تھی لینا سوال اگر دا تعجب کر او یو قرد کی دیسی دے سبا قرتون چی دا و قرتون بیکیو کی دا قرد تے قال اعلم ان الله على كل شيء قدير اللہ ورطوی پوش پا دی خبر چگر اللہ پا ہر سا قادر تھی قال اعلم ویزپویم پا دی قال اعلم اللہ ورطوی پوش پا دی باندی چا اللہ پا ہر سا باندی قادر تھی نو رب العالمین قادر دی پا دی باندی چرا آدم علیہ السلام نوالا داخلنی انسان پورے صرف انسانان نا پیریان زناور دا طول برا جمع کی گا اور رزید اللہ با آدم علیہ السلام تا آوازو کی فتراء ذریتو نو دا آدم علیہ السلام چی کم اولاد دے اگوی با اخبر نکا وینی طول بے وینی فیقال هذا ابوکم آدم ورتبوی لجد استاسو پلار دے آدم علیہ السلام فیقول لبیک و سعدیک ناغبو چی اللہ زی حاضر یما ستانا مرست قوارما اللہ بورتوی اخرج بعث جہنم من ذریتک جہنم تا چی ستا پا دی بچو کی کم خلق بزین اگوی رو بس فیقول یا رب کم اخرج اغبوتی اللہ سمر رو باسم فيقول أخرج من كل 199
د هرو سلو نه یو کم سل، یعنی یو کم سل جهنم ته او یو جنت ته. فقالوا یا رسول الله، صحابه کرامو وی د الله رسوله، اذا اخذ منا من كل 199 فماذا يبقى منا؟ اے د الله پیغمبره، که په من کې په سلو کې یو کس جنت ته ځي او یو کم سل جهنم ته ځي، نو من کې پاتې څه شو او څوک پاتې شو من کې؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل ان امتي في الامم كالشعرة البيضاء في الثور الاسود. زما امت ته تیر شوي امتونو په مقابله کې داسې دی لکه سپین ویښته چې د تور غویي په سرمن کې لګي که ډېري لګي او ښکاري. نو تیر شوي امتونو کې بیا جهنمیان ډېر دي، ځکه چې هلته هغه ټول امتونه او دلته یو امت دی، نو هغه دوی په مقابله کې ډېر دي. د دې حدیث وضاحت کوو، خو د بل باب کې هم دغه شان حدیث را روان دی، هلته به ښه تفصیل وکړو. د هغې نه بعد باب راوړی دی بابو قوله عز وجل، باب په وینا د الله کې، یعنی عنوان د باب هغه آیت دی ان زلزلة الساعة شيء عظیم. الله وی یقینا زلزله د قیامت د یو لویه خبره ده. سورة الحج په ابتدا کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده، یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای خلکو ویریږئ د خپل رب نه، ان زلزلة الساعة شیء عظیم، یقینا د قیامت زلزله د یو لویه خبره ده. او لویه خبره به څنګه نه وي چې په دې سره د دنیا نظام ختمیږي، دنیا ختمیږي؟ لویه خبره به څنګه نه وي چې د خلکو سره به حساب کتاب کیږي؟ لویه خبره به څنګه نه وي چې زمونږ د ژوند د اعمالو او د منډې او د کوشش او د دې هر څه نچوړ به په هغه ورځ باندې راوځي؟ او لویه ورځ به څنګه نه وي او د قیامت د زلزلې لویه خبره به څنګه نه وي چې په هغه ورځ باندې به خلک مخامخ کېږي هغه رب ته، کم رب چې پیدا کړي دی او د کم رب چې دوی بندګي کړې ده او د کم ربي چې نافرماني کړې ده. د قیامت زلزله به څنګه لویه خبره نه وي چې په هغه ورځ به یا فیصله د جهنم او یا به فیصله د جنت. او د قیامت زلزله به څنګه لویه خبره نه وي چې د قیامت په ورځ باندې به تلې لګي. دا ورځ دا زلزله به څنګه لویه خبره نه وي، په هغه ورځ به عملنامې تقسیمیږي. د قیامت دا زلزله او دا ورځ به څنګه غټه خبره نه وي، په هغه ورځ باندې به پول صراط باندې به تلل کېږي. دې ټولو خبرو ته چې سوچ وکړې نو یقینا د قیامت زلزله دا یو غټه خبره ده. ان زلزلة الساعة شیء عظیم، الله لویه خبره ده، معمولي مه ګڼه. او زار او قربان د الله د دې خوږ کلام نه او د الله د دې خبرو نه او د هغه رب نه څومره موږ پوه کړي یو، څومره وضاحت یې موږ ته کړی دی. پیغمبران را لېږلي دي، بیا داسې پیغمبر یې موږ ته را لېږلی دی چې هغه څه په ناشنا طریقې سره دا دین موږ ته واضحه کړی دی. بیا په هر دور کې راته علما پیدا کړي دي، ښه حق پرست علما، په هره ژبه کې بیانونکي علما، په قرآن او حدیث باندې پوه علما. د هغې باوجود کې یو سړی نه پوهېږي نو او ده سره څه وکړو؟ حجت خو الله قایم کړی چې تا ته د قیامت په ورځ صرف دقه یو آیت الله ووایي چې تا ته ما نه وویلي چې د قیامت زلزله یو غټه خبره ده. صرف دا یو آیت نه دی ګنده چې دا د قیامت په ورځ موږ ته وویلی شو چې تاسو ته ما دا نه وویلي، تا سره یو ضرور نه دی پاتې. الله ښه پوه کړی او دا نه چې نه پوهېږي. که اوس مې درنه تپوس وکړو د نوي نظام او د نوي سیسټم او د دنیا او د مزدورۍ نو دومره خبرې به شروع کوي چې سهاره پورې ګورئ که ختمې شي. نو دې باب کې څنګه تاسو نه یې پوه؟ ښه پوه یې، خو بدبخت هغه سړی دی چې پوه یې او د پوهې نه بعد ځان په ناپوهانو کې اچولی چې زه جي نه یم پوه.
او الله غفور رحیم دی. الله غفور رحیم دی خو الله درته ویلي چې ان زلزلة الساعة شیء عظیم. الله ته پوه کړی، الله بخنه کوي سړي ته، خو بخنه ته څه کوشش وکړه که کوتاهي پکې راووته الله به دې وبخي که نه. خو ډډه مې لګولې ده، خپه په خپه باندې ما اچولې ده، په دنیا پسې به منډې وم، عیش عشرت به کوم، د خواهشاتو تابعداري به کوم، د خپلې مرضۍ دین به کوم. دا بعض مشران چې کله قاریږي دې کشرانو ته او دوی داسې بېدیني کوي یا مونځ بې ټیمه کوي، دا ستا د نیکه دین نه دی چې ستا مرضي ده چې څه کوې هغه کوه. دې بعضو د دین نه داسې یو ګپ غونته کې جوړ کړی دی. کله دې زړه وغوښته مونځ وکړه، طبیعت چې دې کله برابر وي سور کې وي، او چې کله ډېر ښه وي جومات ته ورشه. طبیعت چې ښه ټیم داسې پالتو غونته کې راسره میلاو شو، دنیوي څه مصروفیت نه و، درس ته به کوم کښېنه که نه. کله داسې طبیعت ته برابر و چې لږ ذکر او اذکار پکې خبره دې پورې ده چې کله داسې طبیعت ته برابر و. خپلې مرضۍ خبرې دي بعضو. که چېرته دا مونږ دې خبرې ته سوچ کړی وی د زړه د کومې نه چې دا د الله سبحانه وتعالی دین دی، دا ګپ نه دی، نو مونږ به دنیا نه نقصان ورکولی د دین دپاره. خو خبره الټه شوې ده چې بعض والعیاذ بالله دین له نقصان ورکوي د دنیا دپاره. دین دی خیر دی وی ګډوډ شي، خو چې دنیا رانه ګډوډه نه شي. او بعض پکې لا دا وایي وی دین څه تختی خو نه تختېدلی دی، شتي او پروت دی موږ ته. هر چې دنیا ده نو د دې خپل وخت دی. سبحان الله، د دنیا وی خپل وخت دی، دا ځي، او هر چې دین دی نو هغه پروت دی موږ ته. دا خبره دې الټه وکړه. رزق او دنیا څومره چې ستا په نصیب یې هغه تا ته میلاویږي. لږ ډېر محنت کوه، کوشش کوه، د تا ته میلاویږي. ستا په تقدیر کې لیکلی شي هر چې دین دی د دې خپل وخت دی، د دې دین خپل وخت دی، د دیندارۍ خپل وخت دی. وخت معنی څه ده؟ لکه موږ پرون خبره وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا روغ صحت د بیمارۍ نه مخکې غنیمت وګڼه، د ځوانۍ د بوډاوالي نه مخکې، د مرګ د ژوند د مرګ نه مخکې، دغه وخت دی که نه. ته چې کومه دینداري اوس کولی شي بیا یې نشي کولی. نن ژوندی سبا به مړ یې چې مړ شوی به دینداري کوې.